قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رازو دوها جوړه تا شدت په کوم حروفو کې جدا صفت وي نو هغه ته شدیده وي. شدیده به وي. شدیده مطلب څه شی ده؟ شدیده په دې شدت حروفو کې څه کول غواړي؟ وایي دې مطلب دا ده چې د دې حروفو ادا کولو په وخت کې आवाज په مخرج کې داسې قوت سره ایثار شي. شي قوت سره، د قوت سره ایثارېدو په نتیجه کې आवाज فوراً بند هم شي. قوت سره لاړ شي او د قوت په نتیجه کې आवाज بند شي. چې کله بند شو نو حرف به قوي او سخت ادا شي. دغه आवाज قوت سره تک، आवाज فوراً بندېدل او د بندېدلو سره حرف قوي او سخت ادا کېدل، دا ځانګړتیا او دا خصوصیتونه د شدت دي. په کومو حروفو کې چې شدت راغی هغه حروفو ته به شدیده ویلی کېږي او شدیده حروفو کې به دغه حالت رامنځته کېږي. قوت سره به ځي، आवाज به فوراً بندېږي، حرف به قوي او سخت ادا کېږي. دغه ځانګړتیا چې په کومو حروفو کې راځي نو هغې ته به څه شی وایي؟ شدیده. او شدیده حروف څو دي؟ اجیدوک قطابته. اجیدوک قطابته د شدت د حروفو مجموعه ده. یعنی د شدت چې کوم تعریف وشو چې आवाज مخرج ته په قوت سره ورتګ او هلته ایثارېدل او ایثارېدلو سره فوراً आवाज بندېدل او حرف قوي او سخت ادا کېدل، دا په دغه اتو حروفو کې وي. دا حالات، دا کیفیت، دا ځانګړتیا په دغه اتو حروفو کې راځي. نو دغه اتو حروفو مجموعه ده اجیدوک قطابته. اوس مثلا اوس حمزه ده اجیدوک. اوس حمزه ته ساکن کا، ته د قوت بیا وګوره چې څومره قوي ادا کېږي. چې یقین په خدای وکړه چې دغه سهار وخت کې نه ده چې بېګا دې خوړلی نه وي خوړلی او سهار هم ډایرکټ راغلی نو دا حمزه ادا کولی هم نه شي. یعنې په وچه خېټه حمزه نه ویلی کېږي. مأکول. اوس وګورئ اوس دلته حمزه قوت سره ځي مخرج ته او هلته سره د قوت بیا هم جریان نه پیدا کېږي. نو ته چې اوس که دلته سس شي لږ غوندې سس خېټه کې دې څه نه وي که نه نو د اواز نه جریان به بیا ماکول دا روان شو. دا ما نه ده، دا چې ده مأکول. یا مثلا مؤصده یا اقرأ اقرأ خو نه کېږي، روانېږي نه. ولې نه روانېږي؟ ځکه دې کې شدت ده او شدت وایي دې ته چې په قوت سره مخرج ته ځي او مالته به آواز په قوت سره څه کېږي؟ ایثارېږي، حرکت نه کوي. او د دې وجه دا حرف به انتهایي قوي او سخت ادا کېږي. صحیح شو؟ دا د شدت تاثیر ده. دا د شدت هغه تعریف ده چې قوت سره به مخرج ته ځي، آواز به فوراً بندېږي او حرف به قوي او سخت ادا کېږي. اوس د ده ضد څه شی ده؟ رخوت ده. نو طبعا د رخوت کې به ټول د شدت برعکس حالات منځته راځي، ځکه ضد یې ده. دلته قوت سره ته، هلته ضعف سره ځي. هلته فوراً بندېده خو هلته آواز جریان پیدا کوي. دلته حرف قوي او سخت ادا کېده او هلته حرف نرم ادا کېږي. د رخوت تعریف هم دا ده. یعنی د شدت برعکس، ځکه ضد دي. کم حالات چې د شدت د وجې نه په شدیده حروفو کې راځي او همغه حالات په رخوت کې د رخوه حروفو کې نه راځي. یا کم حالاتو سره چې د رخوه حروف مخ کېږي هغو حالاتو سره شدیده حروف نه مخ کېږي، ځکه ضد دي. صحیح شو؟ نو دې وجې نه د رخوت تعریف داسې ویلی شو چې رخوت ویلی کېږي نرمي ته. او د دې رخوه حروف د ادا کولو په وخت کې آواز مخرج ته په نرمۍ سره ورځي، په نتیجه کې بس آواز جاری پاتې کېږي او حرف به نرم ادا کېږي. د شدت او د دې برعکس ضد منځته راغی که رانغی.
د دې دواړو ترمنځ یو بل صفت هم موجود ده چې هغې ته توسط ویلی کېږي. توسط دا د شدت او د رخوت ترمنځ پروت ده. شدت کې به آواز قوت سره ورځي، رخوت کې به آواز ضعف سره ورځي. شدت کې به آواز فوراً بندیږي او رخوت کې به آواز جاری پاتې کېږي. شدت د وجه نه به حرف قوي او سخت ادا کېږي او د رخوت د وجه نه به حرف نرم ادا کېږي. دواړه ضدین شو. منځ کې توسط ده. توسط صفت چې ده خو د توسط هم وایي منځني ته. توسط څه ته وایي؟ منځني ته. یعنې دې حروفو کې نه پوره شدت ده او نه پوره رخوت ده. د متوسطه حروف دا ټول څو دي؟ 15 حروف دي. مجموعه لین عمر، یعنی لام نون عین میم را، دا 15 صفتونه داسې دي چې نه دا پوره شدیده دي او نه پوره رخوه دي. یعنی د دې حروفو د ادا کولو په وخت کې به آواز لکه شدیده غوندې ډېر قوت سره هم نه ځي. د دې حروف ادا کولو په وخت کې آواز لکه د شدیده حروفو غوندې فوراً آواز هم نه بندیږي او د شدیده حروفو غوندې به پوره قوي او سخت هم نه ادا کیږي. خو همدغه شان رخوه د حروفو د وجې نه به هم هلته پوره آواز نه بندیږي بلکې جاری پاتې کیږي او حرف به نرم ادا کیږي. توسط به څه کوي؟ توسط کې به نرمي وي خو د رخوت په شان نه. شدت به پکې وي خو د شدیده په شان نه، بلکې د شدت او د رخوت په قوت او هغه کې ضعف کې همدغه شان د آواز د بندېدو او نه بندېدو کې د حرف قوي ادا کېدل او نرم ادا کېدل په دواړو کې به دا منځنی حالات اختیاروي. نه به دا د شدیدو په شان سخت وي، نه به د رخوو په شان نرم وي، نه به شدیدو په شان آواز فوراً بندیږي او نه به د رخوو په شان آواز فوراً یعنی بالکل جاری پاتې کیږي، بلکې دا یو منځنی حالت به اختیاروي. دا یو مثال سره چې واضح کړم بیا به انشاءالله ستاسو ذهن پې خلاص شي. یو مثال به د شدیده را واخلو، یو د رخوت او یو د توسط، بیا تاسو اندازه لګولی شئ. مثلا شدت مثال ما مخکې ورکه د حمزه. حمزه مثال مې ورکه چې حمزه شدیده حرف ده، هلته وګورئ آواز څومره فوراً بندیږي، حرف قوي او سخت ادا کیږي. لکه مثلا مؤصده، بئس، بئ، مأکول، مؤصده، اقرأ. صحیح شو؟ فوراً څه کیږي؟ بندیږي. د هغې په مقابل کې رخوه حروف را اخلو. د رخوه حروفو د جملې نه یو حرف به راواخلو. کومه ده رخوه حروف؟ لکه مثلا سین. سین کې رخوه شته که نه؟ که نه شته؟ شته. لکه اس، اس، یا حا، اح. آواز جاری ده که نه ده؟ حرف نرم ده که نه ده؟ ولی رخوت پکې ده. اوس دغه سین موږ د شدیده په داسې نو چې نه ویلی کېږي. اس که ته ګوره ته که وغواړې که ونه غواړې، اس. صحیح شو؟ ګوره دلته جاری شو. اس نزي. ولې نزي؟ شدت ده او شدت ویلی چې حرف قوي او سخت، آواز فوراً بند. رخوه څه وایي؟ حرف نرم، آواز جاری. اس، بسم الله، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. شدت پکې راولې ولکه سین هم سر وخوړو. شته پکې کوم ځای اثر یې ښکاري؟ ځکه دې کې شدت نه و، تا راوسته چې را ده وسته سین څه شو؟ ختم شو. دا یو شدت او بلې اوس توسط څه کوي؟ توسط د شدت په ځان فوراً بندیږي هم نه او د رخوه په شان بیخي جاری کیږي هم نه، بلکې د شدت او د رخوت، د قوت او د ضعف، د جاریوالي او د عدم جاریوالي او منځنۍ لاره اختیاروي.
لین عمر 5 حروف دي. 8 حروف شدیده، 15 حروف لین عمر. څو حروف شو؟ 8 او 15 د خدای په قدرت سره 14 کیږي. د دې نه علاوه نو ټول رخوه دي. صحیح شو؟ دغه 8 حروف کې به 8 کې به شدت کې او 15 کې به توسط کې. لام دا اوس تاسو لام وګورئ. کلام کچیرته من لام کې شدت راولو، لام کې شدت راولو، الحمد لله رب العالمین، دا آیت وایم. دلته لامونه شته کنه، ال یو رام شو، صحیح شو؟ لله کې رب کې بل لام شو. اوس د الحمد لام وګورئ او رب والا لام وګورئ، دې کې زه شدت کوم. الحمد لله رب العالمین. خوندې پوه شوې؟ په خوندې پوه شوې؟ لام ښکاره شو؟ کومه ده نو؟ ځکه دې کې تا شدت وکړو او شدت دې کې نشته. او یا مثلا رخوه کو اوس الحمد لله رب العالمین. اوس یې خوند پاتې شو؟ اوس بد نه بدل شو؟ نه، دا به نه د رخو په شان نرمه او نه د شدت په شان فورا آواز یې بندې. دا به صرف دومره نرم کې چې د شدت نه وباسي. الحمد به نه وای ال، بس الحمد الحمد ال. ګور ال نه غلطه به نه رسې. دا که داسې فکر وکړئ دا ساحه ده، دلته فورا بندېدل شدت ده، تر دې ځایه رسول رخوت ده، خو دې ځای نرمول تر دغه ځای پورې رسول ده توسط ده. صحیح شو؟ صحیح شو؟ مثلا قل اعوذ برب الناس، ناس. صحیح شو؟ قل اعوذ برب الناس، دا په دې ختم کړه. قل اعوذ برب الناس، ناس. تقرا اخوا ده توسط څه کوي؟ لکه اوس الحمد الحمد سینا، الحمد هم سینا. څه ال 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 لله رب رب العالمین، رب بل. شدت نه ووته خو رخوت ته ونه رسېده. او که دوی رب العالمین نه خوند په هغه شدت کې پیدا کړه چې دا صفتونه دي هم داسې کم صفت چې پکې راغی او مقه پکې راوله او مقه کې خوند ده، که بل دې پکې راوسته حرف نقصان پکې راځي. اوس انشاءالله خبره به واضحه شوي. نو نورو کې دوه جوړې دي، دلته 3 دانې په یو جوړه کې راجمع شوي دي، شدت او رخوت، سختی او نرمي. خو دا 15 حروف داسې دي چې نه دا پوره سخت دي او نه پوره نرم دي. اوس مثلا الحمد لله رب العالمین، رب بل. دا بل کې دا لام ولې نرم شو؟ خو څومره به نرمیږي؟ توسط په اندازه به نرمیږي. که دا اوس رب خړینګ شو نو خړینګ دلته مطلب نه ده، یو نرمول دی او یو خړینګول دی. ګوره دا فرق کوي. صحیح شو؟ رخوت کې به ګورو، دا ورسره به انشاءالله بیا مزید تفصیلات کو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.